د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کتاب بامونې په پار ډلیزه مطالعه وشوه. دغه ډلیزه مطالعه د کتاب پالنې ډلې لخوا نن په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه چې د ځوانانو ترڅنګ ماشومانو هم پکې برخه اخیستې وه. د دغې ډلې مسؤل وایي د کتاب لوستنې فرهنګ د پیاوړتیا لپاره دغه ګام اخیستی. دا یوه بیلګه او د کار پیل بللې. نن مو د دغه حق اداینې په پار باندې دلته دا پیل وکړو. انشاءالله مخته به ځو او کتاب او مطالعه به دا به عاموو. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، مونږ یو څه افغانانو د آرام ساه اخیستې ده، ګزاره کوي، نو تفریحګاو ته راځي. غوره مو دا وګڼله چې د مطالعې په ګټو کې یو دام راځي چې یو ښه مطالعه یو ښه تفریح هم ده. نو مونږ وایو چې دلته څوک تفریح ته راځي، هم به یې تفریح شي او هم به یې کتاب لوستنه شي، دواړه به شي. په دې کې مو داسې کتابونه راټول کړي دي چې په دې باندې باوري ما مطمئن یم ورباندې چې دلته یې 10 دقیقې 15 دقیقې ولولي، طبعا به دا کتابتون ته ځي او هلته به کتاب اخلي. په ازاده فضا کې د ناستو مطالعه کوونکو ته د دغه سپین ږیري پام هم شوی او له ناستو سره دی هم ملګری شوی. زه په دې لار تېرېدم، دلته مې دا کتابونه ولیدل، دا د ځوانانو غونډه مې ولیده، دلته راټول شوي دي او دلته کتابونه خواره دي او دا ډېر یو مفید کار دی، ځکه بهترین ملګری، بهترین دوست د ځوانانو دپاره، د سپینګیرو دپاره، د مشرانو دپاره، د کشرانو دپاره کتاب دی. پخوا به خلک کتابخانو ته تلل، یو کتاب پسې به ډېرې منډې والې، د یو کتاب پسې به هفتو باندې انتظار ایسته، هغه کتاب به ورته نه میلاوېده. خو خوشبختانه چې نن ډېر زیات کتابونه چاپ شوي دي. دلته شته کتابونه د مختلفو برخو څخه چې د زده کړو مینانو د خپلې خوښې کتابونه ولوستل. ګډونوالو دغه پروسه ګټوره او مثبته بولي. دوی وایي چې د ذهن د پیاوړتیا لپاره ښه لاره ده. بالکل دغه پروګرام خصوصا د ځوانانو لپاره چې ځوانان راسي داسې ځایونو ته او مطالعه وکړي. دلته مختلف کتابونه راوړل شوي دي او مطالعه وکړي. د دې په ځای چې داسې بې ځایه ګرځېدلو او له خپل هغه ټایم پاسوي، په دې ځای دې راسي دغلته د مطالعه وکړي. دغه پلان چې هر چا هغه کړی دی، په لاره اچولی دی، خو زما په نظر چې ډېر ښه پلان دی، ځکه چې مطالعه نو ښه ده که نه د غیر عبث کارونو نه، همدغه شانه چې دغه کارونه په مخ ویوړل شي نو ښه خبره ده. او د ځوانانو عبث ګرځېدل او هغه نه به ځوانان را دغه شي او خپل درس ته به توجه شي. په افغانستان کې د کتاب لوستنې د دودولو لپاره ګڼو ځوانانو او ډلو په دې وروستیو کې هڅې پیل کړي تر څو د خلکو مینه له کتاب سره زیاته شي. سید ادریس ولیزاده، هود نیوز، ننګرهار.